و دې جلسې ته به د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین د پښتانه وطن پر ناخوالو پر ستونزو باندې وینا کوي چې په هغه کې ماورای عدالت قتل او پر چیک پوسټونو باندې د پښتانه سپین ږیرو د ستورسرو د زنانو د ځوانانو بې عزتۍ کېږي او ځوانان پورته کېږي قتل کېږي او ماورای عدالت قتل اخوا برای تاوان دا ټولې کیسې پر پښتانه وطن روان دي د پښتانه وطن کورونه نړېږي د پښتنو بازارونه نړېږي کاروبارونه یې ختم کېږي د دې ناخوالو د دې ستونزو په خلاف پر 8 تاریخه د اتوار په ورځ د پښتون تحفظ مومنټ لخوا په سرحد یونیورسټۍ ته مخامخ په رینګ روډ باندې یوه لویه عظیمالشانه جلسه کېږي و دې جلسې ته به د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتون وینا کوي له تاسو ټولو څخه خواست دی چې سره د خپلو کورنیو د خپلو میندو خویندو سره په دې جلسه عام کې ګډون وکړي په دې جلسې زه به موږ و دښمن ته و ظالم ته دا وښایو چې موږ نور مه وژنه موږ ته امن راکړه موږ ژوند ته یې لکه چې موږ خپل ژوند وکړو موږ خپلې روزانې وکړو موږ خپلو بچیانو ته ډوډۍ پیدا کړو موږ له تا روډ نه غواړو موږ له تا یونیورسټۍ نه غواړو موږ له تا څخه بنګلې نه غواړو موږ له تا څخه یو شی هم نه غواړو موږ دا یو خواست ورته کوو چې موږ دې خپل ژوند ته پرېږدي موږ دې وژني مه موږ کورونه دې نه رانړوي زموږ بازارونه دې نه رانړوي د دې شي دپاره د دې ستونزو دپاره چې موږ په ټولو باندې یو اواز وکړو چې موږ وژنه مه موږ امن غواړو د دې امن غوښتلو دپاره یو وار بیا پر 8 تاریخه د اتوار په ورځ ماسپښین 1 بجه سرحد یونیورسټۍ ته مخامخ پشتخري چوک سره نږدې یوه لویه جلسه کېږي و دې جلسې ته تاسو خپل ګډون یقیني کړئ